د یوټیوب پیمنټ دپاره د ټول نه بهترین بانک کوم یو دی؟ یو داسې بانک چې په هغه کې تاسو ستاسو پیسې په وخت باندې میلاو شي. لکه فار ایگزامپل کله چې د یوټیوب د طرفه ستاسو پیسې راشي، نو څه داسې بانکونه چې په هغه کې په دویمه درېیمه ورځ باندې ستاسو پیسې تاسو ته میلاو شي. خو څه بانکونه ورکې داسې وي چې هغه ته بیا انتظارونه کوي، بار بار به ولې کالونه کوي، پوښتنې به دې کوي، 15 ورځې ورکې تېرې شي، د دې نه هم ورکې ډېر زیات ټایم تېرېږي او تاسو ډېر زیات په عذابوي. نو چې داسې بانک اکاونټ نه وي، بل چې یو داسې بانک اکاونټ وي که نه چې په هغه کې تاسو ستاسو پیسې فل میلاو شي، پوره په پوره باندې میلاو شي. که $500 دي چې تاسو $500 میلاو شي، که $1000 راغلی چې همدا ځل میلاو شي، دې کې ستاسو نه ټیکس میکس کټ نه شي. لکه کله چې ستاسو پیمنټ راشي بیا به تاسو ته پته ولګي که چېرته تاسو د غلط بانک انتخاب کړی. ستاسو پیمنټ راشي، تاسو وګورئ چې نیم په نیمه یې درنه کټ کړو، نو حیران او پریشان به شئ او ډېر زیات به خفه شئ چې خوري محنت مې ما وکړو، دوی اخر ولې زما نه دومره ټیکس کټ کړو. او بیا ورځه که نه هغوی ستا دغه ټیکس چې هغوی درنه کټ کړي دا بیا واپس کېږي نه، او سم ډېر درنه کټ کوي. نو چې داسې بانک اکاونټ نه وي. چې یو داسې بانک اکاونټ وي که نه چې په هغه کې تاسو ستاسو پیسې په اسانه باندې میلاو شي، دې پته به درته هله ولګي کله چې ستاسو لومبنی پیمنټ راشي، نو بانک والا چې کوم دی دا تاسو ډېر زیات په عذابوي. ها زه به دلته تاسو چې کوم دی که نه خپل یو اګزامپل درکړم، کیسه به راته وکړم. زما چې کله $500 راغلي نو دا تقریبا 1,20,000 روپۍ شوې. ما بس د بانک نه بار بار کالونه شو او کېدل هم پکار خیر دا قانوني حق دی چې پوښتنه وکړي او پروف والا ورکړي چې دا پیسې ماته د څه راغلي دي. نو چې ورغلم یو درخواست یې راباندې ولیکو چې زه څوک یم، دا پیمنټ ماته د کوم ځای نه راغلی، ولې راته راغلی. نو صحیح د هغه هم د هغوی قانوني حق او پکار ده، هغه خو شو. د موبایل نمبر یې رانه واخیستو. کله چې زه د بانک نه راووتلم نو په دې کې څه تقریبا 20 منټه به تېر شوي نو چې د بانک منیجر راپسې رنګ وکړو. زه د بانک منیجر یم او دغه پیمنټ چې ستا کوم راغلی دی که نه، او دا خو په غیر قانوني طریقه باندې راغلی دی او پولیس بار بار راځي موږ په عذابوي او موږ ته وایي چې دا کس راوغواړه. نو لکه ماته یې د کشمیر مسله جوړه کړه او مطلب یې څه، بار بار مې ماته کالونه کول. اول خو پې زه نه پوهېدم ځکه زما لومړی پیمنټ راغلی او ما ویل که دا حقیقت وایي، بلکې دا به ډېر سخت کار وي داسې که نه، حالانکې ما غلا نه وه کړې او غیر قانوني کار مې نه و کړی، خپل محنت مې کړی وه او د هغې پیمنټ ماته راغلی و. خو دغه د بانک منیجر د زه ډېر زیات په عذاب کړم. په اخر کې ما ته یې وویل او په دوی باندې چې کوم دی څه ډوډۍ موډۍ به پې خوړل غواړي. نو په دغه هلته زما ذهن کار سټارټ کړو چې صحیح دی، دا پکې ستا نه څه پیسې غواړي، 1,20,000 روپۍ وې. ها په دې ټایم کې ما ویل که دا د ده په لاس کې و، د ده طرفه ماته راځي، مطلب که دا ونه غواړي نو بیا ماته نه راځي. خو دې ټایم کې زما سوچ زه نه پوهېدم په دغه ټایم کې. خو زه به هر حال ما ورته وویل چې څومره پیسې به کټ کړي، 2,000 3,000 بس پکې والی وایي نه که نه 15,000 روپۍ خرچه به په دې باندې راځي. نو کله به ویل چې ستاسو د ځای امونه چې کوم دي هغه ډېر زیات مشهور دي، او هم ځان سره راوړئ او را به شي او دغه 15-20,000 روپۍ چې کوم دي که نه دا به موږ ته راکړي. خو دا به ویل په دې کې زما پیمنټ ایسته زما اکاونټ ته راغی. چې کله زما اکاونټ ته پیمنټ راغی نو ما ورپسې په خپله کال وکړو. ما ویل داسې کار دی چې ستاسو ډیټیل راولېږه چې زه د پیسې درکړم. د دې نه مخکې دوی ماته چې نه وو کړي 15 رینګونه به یې کړي وو. نو چې کله ولې ما دا وویل، زه په دې ټایم کې هم نه پوهېدم، ما ورته دا پیمنټ ورکوه خو هغه دا سوچ وکړو که نه چې ګینې ده چا سره خبره کړې ده اوس یې مونږ ګیرئ. نو د هغه ټیم نه چې زما نمبر مطلب هغوی سره زما رابطه ختمه شوه، بس بیا ختمه شوه. نو د بانک منیجر اکثر په بانک کې سم ډېر په عذابول کوي که نه. په لومبنو ورځو کې به چې زه ورغلم نو ماته به ویل دا فضول کارونه دي او دا به ختمیږي او اکاونټ یې هم راته نه جوړو. اوس په خپل کور کې تاسو اکاونټ جوړولی شئ. نو د دې خبرو چې تاسو ته پته وي د بانک والا به تاسو په عذابوي، خو دا طریقې به درته زه ښیم چې کومه طریقې به ورسره تاسو کوئ چې بیا تاسو نه په عذابوي. ها وچ اکاونټ از بیسټ. اوس موږ خبره کوو کنه چې کوم اکاونټ بیسټ دی. په فری کې درته ډېر زیات د کمال نالج درکوم. مطلب دلته زه تاسو ته په فری کې ډېر زیات قیمتي نالج درکوم. یو اکاونټ وي کرنټ اکاونټ، یو وي سیوینګ اکاونټ. سیوینګ اکاونټ مطلب دا دی که نه که چېرته تاسو پیسې جمع کوئ، دا اصل کې وي د سود دپاره. په دې کې بیا ستاسو پیسې د کال په حساب سره یا چې هر څه وي نو دا ستاسو پیسې ورکې زیاتېږي، پیسې بدلېږي نه او زیاتېږي. نو دا سود شو. موږ مسلمانان دغه شان اکاونټ نه جوړو. په دې کې بل دا حساب وي که نه چې کله ستا خوښ وي نو مطلب ته هر ټایم پیسې د دې نه نه شي رایستلی، د هغې خپل لیمټ وي. که ته وغواړې مطلب په هفته کې یو ځل پیسې راوباسي یا روزانه راوباسي نو ته نه شي رایستلی، د هغې خپل یو لیمټ وي چې مطلب دومره پیسې به راوباسي، دومره وخت بعد به ته راوباسي. کرنټ اکاونټ د هغه چا لپاره وي چې د چا چې دکان وي، د چا چې بزنس وي، نو دې لپاره کرنټ اکاونټ جوړېږي. په دې کې که ته د ورځې خدای دې کړه 10 ځل ته پیسې راوباسي او په دې خپل اکاونټ کې
ته جمع کې نو ته بالکل جمع کولی شي. که په هفته کې راوباسي او که هر څومره راوباسي ټول یې راوباسي نه راوباسي ټول واک او اختیار ستا په لاس کې دی. نور کې سود شته صفا اکاونټ وي دا. نو دلته چې مونږ جوړو که نه هغه مونږ کرنټ اکاونټ جوړو. په کرنټ اکاونټ کې بیا تاسو داسې کار وکړئ که نه چې فریلانسر اکاونټ جوړ کړئ. مطلب چې بینک ته تاسو ورشئ که نه ورته به ووایي چې مونږ ته کرنټ اکاونټ جوړ کړه. په کرنټ کې فریلانسر اکاونټ. نو فریلانسر اکاونټ د دې لپاره وي چې بیا د بهر نه پیسې کمې راځي په هغه باندې ټیکس هم کم کټ کېږي ډېر زیات. او دا سپیشلي وي د هم دې لپاره. او ستاسو نه بیا څوک بیا درنه یو ځل چې نه وغواړي نو بیا بار بار ستاسو نه پروف نه غواړي چې دا پیسې د کوم ځای نه راغلي ولې راغلي نو چې دا درته یاد وي. ښه دې نه بعد بیا تاسو ته ووایي که نه دا ډېره اهم خبره ده. which card is best مطلب ستاسو اکاونټ سره کوم یو کارډ موږ تاسو ته درکو. نو په دې باندې د پوهېدلو لپاره تاسو د پکچر ته وګورئ. یو ماسټر کارډ وي یو ویزا کارډ وي. نو دا ماسټر کارډ او ویزا دا یو کمپنی ده. یو کمپنی داره یو کمپنی داره. دا جدا کمپنی نه دا جدا کمپنی نه خو کار یو کوي. کله چې تاسو په کارډ باندې ویزا لیکل شي یا ماسټر کارډ لیکل شي نو د دې مطلب دا چې دا انټرنیشنلی دغه دوه کمپنیانې دي نه د پاکستان نه د افغانستان دي. دا چې کوم دی که نه په تمامه دنیا کې کار کوي. دا اټیچ دي دواړو کمپنیانو سره. که چېرته ویزا پې لیکلي نو ویزا سره اټیچ دی. که چېرته ماسټر کارډ پې لیکلی نو ماسټر کارډ سره اټیچ دی. نو د دې فایده تاسو دی که نه که ته په پاکستان کې خپل اکاونټ جوړ کړو که په افغانستان کې جوړ کړو بیا د دنیا هر ګوټ ته ځي نو په اے ټي ایم باندې او په هر ځای کې ته د دغه کارډ په مدد سره بیا ته پیسې انټرنیشنلی په هر ملک کې ته راایستلی شي. بس د دې همدغه فایده وي. که ته غواړې آنلاین شاپنګ کې د افغانستان نه کې د پاکستان نه کې د امریکا نه کې انټرنیشنلی ته د دې کارډونو په مدد سره آنلاین شاپنګ کولی شي. د همدې ځای نه به ستا پیسې کټ کړي که پاکستاني ورکړي که افغاني ورکړي او که ډالر ورکړي پراته وي. د دې کمپنیانو دغه فایده وي. نور دواړه یو کار کوي. لکه دلته موږ تاسو ته یو اګزامپل درکړی دی. یو کوکا کولا دی یو پیپسي دی. نو دواړه یو څیز دی خو د دې کمپنۍ نوم دی کوکا کولا او د دې نوم دی پیپسي. نو دغه شان د دې دواړو همدغه یو مطلب دی یو کمپنۍ دی یو شانې کمپنۍ ده. ښه بیا چې کله تاسو کارډ وګورئ که نه اوس دلته اصل خبرې ته موږ دلته راځو. دا ماسټر کارډ چې په دې باندې لیکلی نو د دې مطلب دی چې ماسټر کارډ کمپنۍ سره دا اټیچ دی. خو بیا دلته یې په بره لیکلی ډیبټ. دا ډیبټ کارډ دی. صحیح ده. دا کریډټ کارډ نه دی. ډیبټ چې په کوم باندې لیکل شوي ډیبټ ماسټر کارډ. نو د دې ډیبټ مطلب دا دی که چېرته ستا په بینک اکاونټ کې 10,000 روپۍ وي که 1 لک وي نو ته همدا راایستلی شي. د دې نه مطلب ته زیاتې نه شي راایستلی. دغه شانې دا تاسو وګورئ په دې باندې لیکلي ویزا کوم خواته لاړو دلته ویزا یې پې لیکلي که نه بره یې ورته لیکلي ډیبټ. نو مطلب د دې ویزا کمپنۍ سره دا اټیچ دی او دا اصل کې دی ډیبټ کارډ. د ډیبټ کارډ دغه مطلب دی چې ستاسو بینک کې چې څومره پیسې دي بس همغه تاسو راایستلی شي. دې نه کمې زیاتې تاسو نه شي راایستلی. دې نه بعد بیا موږ سره څه شی دی بیا موږ سره دی کریډټ کارډ. په کوم کارډ باندې چې کریډټ کارډ لیکلي نو دې مطلب دا دی فار ایگزامپل ستاسو بینک اکاونټ کې 1 لک دی او که 10,000 روپۍ دی نو ته د بینک نه پیسې راقرض کولی شي. فرض که ته یو آیفون موبایل اخلي ستا په بینک کې 1 لک روپۍ دي او د آیفون موبایل په 2 لک روپۍ باندې تا ته به لیمټ معلوم وي چې تا څومره قرض درکوي. نو ته بیا د هغې نه چې کوم دی زیاتې پیسې هم د خپل بینک نه ته اخیستلی شي چې کله ستا کریډټ کارډ وي. ډیبټ کارډ باندې نه کېږي دا. خو هغه بیا ستاسو نه سود کټ کړي. بس د هر یو بینک خپل اصول وي د هغې بیا تاسو معلومات کړئ. اوس ستاسو دپاره بهترین کوم یو دی نو بهترین که ماسټر کارډ جوړوئ که ویزا کارډ جوړوئ دواړه یو څیز دی. ما سره ماسټر کارډ هم دی ما سره ویزا کارډ هم دی. اوکې دا خو کلیر شو. په فری کې تاسو ته پیډ نالج میلاو شو. خو د دې نه بعد اوس دلته موږ خبرې کوو که نه چې کوم یو بینک بیسټ دی زموږ دپاره. اټس کوایټ سمپل. دا خو مطلب ډېر اسان دی. دلته زه په پاکستان کې نو پاکستان خبره ورته کوم خو تاسو ته به مطلب که په هر ملک کې تاسو اوسئ نو تاسو به آیډیا راشي. یو بی ایل په فرست نمبر باندې زه تاسو ته سجیسټ کوم. په دې کې ټیکس تاسو نه بې انتهایي کم کټ کېږي. د نش برابر ټیکس تاسو نه اخلي. ډېر زیات یو زبردست بینک دی بینک اکاونټ دی یو بی ایل تاسو جوړ کړئ. یو بی ایل اکاونټ چې تاسو جوړوئ که نه نو ورته به ووایئ چې په دې دواړو کې به د ځان دپاره یو کارډ سلیکټ کړئ او ورته به وایئ چې ما ته کرنټ فریلانسر اکاونټ جوړ کړه. بل هغه کرنټ فریلانسر اکاونټ دا تر خپل کور نه هم جوړولی شي. په فرست نمبر باندې یو بی ایل دی په سیکنډ نمبر باندې میزان دی. خو په میزان کې چې دا خبره ستاسو په ذهن کې وي په سټارټ کې درنه ټیکس درنه زیات اخلي بیا وروسته دغه ټیکس دا کم شي بیا درنه ډېر زیات کم کټ کړي لکه د یو بی ایل په شانې. خو په یو بی ایل کې د سټارټ او اخره کې بس همدغه یو ډېر زیات کم کټ کوي.
ایم سی بي ما په خپله نه دی استعمال کړی، خو ډېر زیات خلک د دې هم صفتونه کوي. نو ایم سی بي هم ډېر زیات کم ټیکس کټ کوي. که چېرته په دې درې ونو کې په هر یو کې تاسو جوړوئ دا ښه بینکونه دي. په فرست نمبر باندې کوشش کوئ په یو بي ایل کې جوړ کړئ تاسو. زه امید کوم انشاءالله په دې ټولو خبرو باندې به تاسو پوه شوي یاستئ، تاسو به کلیر شوي یم هستئ، ډېر څه به هم زده کوئ. که چېرته د دې نه علاوه تاسو ته نور څه مشکلات وي په کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ. کمنټس ډېر زیات وي نو هر یو کس ته جواب ورکول ممکن نه وي، خو ستاسو کمنټ زه خامخا ګورم، نو د هغې ریلیټډ به ورته ویډیو جوړه کړم. تھینک یو سو مچ. په الله هم سپارم.